چې سورې کوثر درته یو 15 پیدې وښیم ډېرې لویې غټې پیدې دي صورت هم اسان دی او پیدې هم ډېرې زیاتې لویې دي د سورې کوثر چې وي څوک 10 پیرې دروازې ورد کوي 10 پیرې دروازې وایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا صورت 10 پیرې دروازې وایي لومبنۍ فایدې د دې دا ده لومبنۍ فایدې دا ده چې الله رب العزت به دا انسان د ګناهونو نه بچ کوي ګناهونه به دی به الله د ګناهونو نه ساتي دویمه فایده دا ده چې د دې ورد څوک کوي الله رب العزت په ده ته لازم یو ورځ په خوب کې د نبي علیه السلام زیارت کوي دریمه فایده دا ده چې د دې انسان به الله رزق پراخه کوي ده ته به په رزق کې تنګسیا ختمېږي او څلورمه فایده دا ده چې دی به الله د خطرناکو بیمارو نه ساتي خطرناکو بیمارو نه به الله ساتي او پنځمه فایده دا ده چې الله رب العزت پر ده حاجتونه پوره کوي نو سورې کوثر 10 پیرې لازم پزان لازم کې ورځ کې 10 پیرې وای وړو کی صورت ته آسان دی پیدې ډېرې زیاتې دي په خپل هم شروع کې ویډیو مخکې نور مرګرو سره شیر کې چې هغوی هم د عمل شروع کړي ښایسته عمل دی قرآن ټوله پیدا ده اعتراض پې مه کوئ د عمل په